15 لوبغاړو په منځ کې راشد خان هم بولۍ ته وړاندې کیږي. د انګلستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د 100 توپونو لیګ به د راروان 2020 کال کې په انګلستان کې پیل شي. د لیګ کې 8 لوبډلې لوبېږي او نن شپه ورته د انګلستان پر وخت ماښام 9 بجې د لوبغاړو بولي کیږي. د شنبې په ورځ د انګلستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې هر لوبډله باید مخکې د 100 توپونو په لیګ کې 3 انګلستاني د ملي لوبډلې لوبغاړي واخلي. دوه لوبغاړي د انګلستان د کلیوالو او نورو سیمو څخه اخیستل کیږي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو بولي به په 2 پړاوونو کې ترسره شي او هر لوبډله به لوبغاړي اخلي. په دې لیګ کې 8 لوبډلې لوبېږي. لندن سپریټ، اور انوینسیبل، برمنګان فونکس، ساوثرن بریفز، ویلز فایر، ټرینټ راګټس، ناتن سوپر چارلز او مانچستر اوریجنل شامل دي. د لیګ کې 25 بهرني لوبغاړي هم بولۍ ته وړاندې کیږي چې افغان ګوګلي ماستر راشد خان هم پکې دی. هر پړۍ به 100 توپونه وي. هر 10 توپونو وروسته به انډیا د پیچ د بالینګ سایډ بدلیږي. یو باولر کولی شي چې 15 توپونه وکړي او کولی شي په یو ځل 10 توپونه هم وکړي. پاور پلی به یوازې 2 ډګر ساتونکي له سرکل یا دایري بهر وي. د بی پی ایل په نوي قانون شکیب الحسن نیوکه کړې ده. بنگلاديش کرکټ بورډ د راتلونکي بنگلاديش پریمیر لیګ بی پی ایل سیالیو لپاره نوی قانون اعلان کړ. په دې نوي قانون کې راغلي چې راتلونکي بی پی ایل سیالیو کې هر لوبډله مکلفه ده چې په خپل 11 کسیزه لوبډله کې حتما یو لیګ سپینر توپ اچونکی او یو داسې چټک توپ اچونکی چې د توپ سرعت د 140 کیلومترو پر سرعت څخه کم نه وي. خو د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ او شلوري لوبو مشر شکیب الحسن په دې قانون نیوکه کړې او ویلي دي چې دا ګټور نه دی. نوموړي وویل چې بنگلاديش پریمیر لیګ په نړیوال معیار برابر لیګ دی. دلته تاسو د نړۍ بهترینو لوبغاړو سره مخ کیږئ. نوموړي وویل زما په خیال لیګ سپینر ورو توپ اچونکي باید زیات اورونه په فرست کلاس کرکټ کې ترسره کړي ترڅو خپل ډاډ او غښتلتیا ترلاسه کړي. ټاکل شوي چې د شپږم پړاو بنگلاديش پریمیر لیګ سیالۍ به د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه ترسره شي او د یادو سیالیو لپاره به د لوبغاړو نیلامي د راروانې نومبر میاشتې په 12 نیټه ترسره شي.